نړیوالو جوړښتونو د امریکا په مشرۍ د وزارت خارجه تر سطح باندې دوی د روان بهیر څخه د ملاتړ کټر وواهه. امید موجود ده چې د همدې ملاتړ ترڅنګ د سولې خبرې بریالۍ پای ته ورسېږي او موږ وکولی شو نوی افغانستان د راتلونکي نسل لپاره یو ویاړمن خپلواک او په ټولو ارزښتونو باندې یو ولاړ دولت ولرو چې په هغې کې ټول افغانان خپل ځانونه وویني، په هغې کې ټول افغانان د یو متحد ملت په توګه باندې پرته د بهرنیانو د اتکا څخه آزاد خپلواک ژوند وکړي. څرنګه چې د بین الافغاني مذاکراتو د افغانستان د اسلامي امارت او د جهت مقابل تر مابین نن مذاکرات پیل شوي یا ابتدایي غونډه پیل شوه، د ځینو مشرانو ویناوې هم تاسې واورېدې، نوي ټکي څه وکړي؟ ما د ډاکټر صاحب عبدالله او د مولوي صاحب برادر د ویناو په متنونو کې که چېرې تحلیل او تجزیه سي 90% همغږي ولیدله، ځکه دواړه لوري یو اسلامي شرعي نظام باندې تاکید کوي، دواړه لوري د جګړې په ځای باندې د سولې په بریالیتوب باندې تاکید کوي، دواړه لوري دا خبره کوي چې دوی باید د خبرو له لارې نه د ګذشت له لارې نه یو بل د منلو له لارې نه یو پرېکړې ته ورسېږي. یوازې یو تفاوت پکې کېدای شي د بڼې او تېرو شلو کلونو کې د ځینو پرمختګونو د تعریف او تصحیح په برخه کې په دې برخه کې مذاکراتي ټیم ته یو مسؤلیت راوړي چې دوی له ګذشت څخه کار واخلي، د مسؤلیت څخه کار واخلي او وکولی شي دغه لویه غمیزه چې د افغانانو سر باندې د افغانانو په خاوره باندې تحمیل شوې جګړه ده هغې ته د پای ټکی کېږدي او پرېنږدي چې له سولې څخه هم د جګړې په توګه په شکل باندې بهرنیان ګټه پورته کړي. تر دې وړاندې د افغانستان د اسلامي امارت او د امریکایي جهت په مابین مذاکرات ترسره شو، اوږده مذاکراتو او په کامیابۍ سره سرته ورسېدل. دغه د موږ وینو چې د توافقنامې د مسودې د موضوع مطابق مخته روانې چې یو له هغو موضوعاتو څخه بین الافغاني مذاکرات هم وو، هغه مذاکرات په کامیابۍ سره ترسره شو. په دغه بین الافغاني مذاکراتو په اړه ستاسې نظر څه ده چې څومره به د کامیابۍ درشل ته ورسېږي؟ ما ته ښکاري تر ټولو نه سخت پړاو د طالبانو لپاره هغه د نړۍ سره د بهرنیانو سره د امریکا سره یو ګډه همغږۍ او یوې پرېکړې ته رسېدل. اول په ژبه نه سره پوهېدل، دویم یو د بل په وړاندې زیاتې جګړې کړې وې، دریم د یو ځواکمن هېواد په توګه باندې امریکا دې ته اماده نه وه چې دا د یو لوري سره چې هغه طالب ده د هغه سره خبرې وکړي. د دغو ټولو ستونزو برسېره موږ وکولی شوای په فبرورۍ کې د کپ 10 باندې یو بریالی خبره ولرو، یو بریالی پایله ولرو چې هغه د دواړو ترمنځ د تړون د لاسلیک کېدو مسله وه. اوس د افغانانو ترمنځ لوی تفاوتونه نشته، دوی یو بل مني، په اسلامي نظام او اسلامي شریعت باندې سره همغږي دي، په ملي یووالي باندې تاکید موجود ده، په سوله کې د دواړو لوري ګټې دي، په جګړه کې د دواړو لوري تاوان ده. ما ته ښکاري چې د طالبانو همدغې تجربې ته په کتو، د طالبانو همدې هیلې او ژمنتوب ته په کتو چې دوی سولې ته لري، وکولی شي له افغانانو سره په لنډ وخت کې بین الافغاني مذاکراتو په چوکاټ کې سولې ته ورسي. د افتتاحیه غونډې د نتایجو په اړه باندې تاسو پیشبیني څه ده چې دغه مذاکرات به له خیره سره شروع کېږي، نتیجه به څه وي؟ دلته خو ډېر ژور اختلافات دي، د تاسو ټیم ځینې مسایل مطرح کوي چې د هغوی لپاره به ولې او هغوی چې مطرح کوي تاسو باندې اول په مجموع کې ووایي چې دغه نتیجهګیري په اړه څه وایي؟ زه چې څومره فکر کوم زما وویل چې اوس دلته یو د هر شي لپاره یو چانس کله کله وي، دا په اصطلاح کوم د هر شي لپاره یو فرصت وي. اوس داسې یو فرصت راغلی دی چې هر چا توجه ودې خواته چې په افغانستان کې باید د افغانستان مشکل باید د خبرو د لارې حل شي. نو د ډېرو خلکو ذهنیت پر دې باندې جوړ دی. البته اوس دلته نور جهتونه هم داسې شته چې هغوی ذهنیت پر دې جوړ نه دی، شاید کېدای شي شخصي ګټې په تاوان کې وي، خو هغوی په دومره عامه فضا کې بیا شرمېږي چې خپل یو شی راوړاندې کوي او یا بد معلومېږي خلکو ته. نو په دې خاطر باندې زه خپل دا فکر کوم چې انشاءالله زما دا امید دی چې دغه مسله به مخ ته ولاړه شي، ځکه چې د ډېرو خلکو سره دا فکر دی چې دغه مسله باید حل شي او د خبرو د لارې باید حل شي. نو که داسې رکاوټونه او خطرات مخ ته ولرو، هغوی به ونه توانېږي چې دغه پر یو د دې سیلاب د ټول سیلاب پر یو باندې شي کېدلی چې هغه نه شي کولی چې دې مخه ونه شي. اوس هم داسې وو په دې مذاکراتو کې د امریکا سره مذاکراتو کې د دغه اوسني مذاکرات په دغه حال باندې موږ یعنې رکاوټونه لیدل او شته، خو موږ ګوره کوشش کوو د هغه نه بیا د عبور وکړو، د هغه نه بیا تېر شو هغه مسله کې. نو زموږ نه امید انشاءالله زه خو امید لرم چې پیشرفت وشي او دغسې به نه پاتېږي دا مسله. عبدالله نن په خپلو
خبرو کې ویل چې باید فوري ورباندې وسي دا یوه مهمه غوښتنه وه خو ملا برادر اخوند به ویل چې موږ د افغانستان کې د بشپړ اسلامي نظام د جوړېدو داسې مسله مطرح کړه په داسې حال کې چې هغوی وایي چې موږ نظام د تغییر طرفدار نه یو دغه ډېر جدي اختلاف د نظر نه دی یوار بیا مخشش کوی ورکه بیا مقرره کې خونه ډاکټر عبدالله ټیم وایي د افغانستان د حکومت ټیم چې موږ ته د نظام د تغییر مسله مطرح نه ده او د تاسو ټیم بیا نن ملا برادر غوښتنه وکړله چې موږ په افغانستان کې د بشپړ اسلامي نظام د جوړېدو غوښتونکي یو دغه خپله د یو ژور اختلاف مسله نه ده زه خو دا خو سپین هر اولنی ابتدایي مراحل دي نو زه فکر کوم کله چې خالي دغه نظام دونه کامل متکامل وای په دغه باندې وای نو بیا د ستونزې وجه راولاړي ول ته مذاکرات ته ولې راکلو بیا خلک ولې په دې وساله ته په کابل کې خپل کشمکش دی ما به شروع وای دا به ولې وای خو دې کې معلومه ده چې الته نقص موجود دی الته مسله نه ده رغبت کې افغانانو د پاره یو هغه څه د سمجه راغلی چې افغانان په وساسي په هغه باندې نه په دې ختم شو د نظام دغه وای د دا وای چې افغانستان دغه کوم دوه ټیمونه سره شین د افغانستان لپاره یو سیاسي حل ولټول چې داسې یو سیاسي حل وي چې په هغه کې ټول جهاتونه آرام اوسي خپل ځان پکې وویني او د خلکو لپاره یو څه او په دغه شکل چې هغه نه تراسه به جوړ زنه سم ترازه نو دا څه نه کیږي تغییر مسله خو تاسو اتمن مطرح کوي اتمن تاسو سره کړه نه نظام په کوم ډول چې اوس د اپیل حال چې بده باندې راشي اوس په دغه اوسنی نظام کې خو دغه شدالت په کابل کې خلک پاتې ځای نه جوړ سره جوړ هغه پر دې باندې دغه نه د خو جلال اوس امریکانو زور پر اوسې لري سره یو ځای کو تر اوسه پوری عبد خپل د چې د سکیم واجب سي ځای د تن جوړ کړي نو په دې ختم وای چې مسله بل کوم فکر کوم مسله تر څو پوری شي ټول سیاسي اړخونه جهاتونه پر یو سیاسي حل باندې سره ونه کړي او سره سیاسي حل ونه باسي د افغانستان سره نه چل کېدلای خامخا به دې باندې بحث کول کیږي چې تر څو پر یو سیاسي حل راووتي ټول اړخونه په دې کې راضي شو او د ملت خیر او د ملت اولیا منافع په مستقشي شو دا مسائل کېدلای شي او ټول سیاسي اړخونه په دې توافق وکړي چې په دغه جمهوریت کې تاسو باید جذب شي معنی دا خو موږ د ټیم خپل لغه خو واځ زما راي نه دا خو موږ به ټیم کښینی د لپاره خپل موقف موږ لرو د لپاره خو هم په اجنډا کې دغه لرو د باندې بحث کول کیږي زه وایم چې دغه سی باندې یو نه به د فیصله وسی واجب دغه نظام لپاره ټول فیصله وکي او نه به دغه څوک سره ومن یو نه فکر کوم چې د خپل ما چې دا کوم د دې ټیم دی دغه ټیم چې کوم بل راغلي دي دا هغه هم دغه نش پر دغه باندې فیصله کوي چې را اوسنی حالت چې په دغه حالت باندې ځکه په دې مشکل نه حل کیږي یعنی په دې کوم مسله حل کېږي نو د خپل چې دغه یوازې زما رای خو دې کې نه ده تقریبا 40 کسان ته برسېږي چې ټیمونه دي هغوی باید دغه وکړي خو زما په ځل چې دا وایم چې د افغانستان مسلمان ملت هغوی باید په اول کې اسلامي نظامي خارجیان د افغانستان څخه وتلي وي په افغانستان کې باید داسې یو دغه چې د زور د لارې او د یو قدرت ځان ته خلک جذب کړي یا د چرب پرېب د لوجې څخه ودې ته ورسېږي هغوی ته وکړي یا د ملت دغه نه محروم وي د ځان ورباندې تپي په داسې شکل دا مسله نه حل کېدلی دا په دغه حل کېدلی شي چې د دغو جهتونو د ټول رضایت راسي ودا کې او ټول جهتونه پر یو نظام متفق چې څو پر ځای نه شي باقي افغانستان اقلا یو 200 خو دغه اقلا په دې باندې رضایت ولري او د اوربان مسله اوربان غوي وایي چې موږ سره کړه او باید مطرح تاسو ته د اوربان مسله کړي چې ته غوښتنه وسی چې د مذاکرات نور پړاوونه په اوربان پورې مشروط شي تاسو تصمیم بچي او زه خو چې فکر کوم که داسې چې نور پړاوونه په اوربان پورې مشروط شي زما په خیال به مختب لاړ نشي زه به وجه دروښایم نو چې زه د جوړجاړۍ نه راغلی د اوربان تا وکړي خو د مور که پر مسله سره جوړ نسو نو بیرته بیا جنګ شروع یعنی د اوربان داسې باید وشي پر یو څه جوړجاړۍ وشي پر یو څه د مسلې حل ولیدل شي چې نور نو جنګ باید بند شي بیا چاته زمینه د دې برابر نه شي بیا څوک جنګ کوي او خو د اختر ورځې نه چې 3 ورځې موقت اوربان د اشاره کول کېږي اوس دایمي اوربان ته موږ ورګرځو چې باید دایمي اوربان وشي نور ټاک پر چا باندې ونی شي ټول جهاتونه قناعت وکړي راشي د ملک جوړېدو لپاره نور کار وکړو زه فکر کوم چې دغه نه شي خلک خالي دا سر کې اشتوار اول دا وکړه ځکه چې هغه د وکړي خو سبا د ټول جهاتونه مخته پراته نو کوونه اوس بیا به جنګي موږ نه غواړو چې په افغانستان کې دوباره بیا جنګ شروع شي تل په خپلو خبرو کې وایي چې ما ته جمهوریت او جمهوریت سره کرکه ده او په نظام به هیڅ ډول معامله نه کوي که چېرته مثلا دغه موضوع په همدې ډول وي د مذاکراتو ستونزو سره نه موږ اوس هم په دې پوهېږو چې ما ویل چې ډېر جهتونه چې بیا نمونه نه اخلم چې هغه اوس هم نه غواړي چې دغه حالت ته مذاکرات سره راورسېدل هغه اوس هم نه غواړي چې افغانان دغه حالت سره راورسي سره کښېناستل ډېر کسان داسې شته ما وویل چې هر هغه څوک چې دلته راغلي دغه نمایندګان هغوی باید د افغانستان علیا منافع او اسلامي ارزښتونه هغوی باید په وړاندې کښېږدي چې د افغانستان د ملت لپاره خیر په څه کې دي هغوی باید د دې فکر ونه کړي چې ته ولرې زه د خپلې ډلې مشر تر کومه ځایه ورسوم
دا سماوله موږ سره دا مطرح نه ده نه په خپل حق او نه لمن چا په حق موږ افغانستان د ملت لپاره یو فکر لرو چې سبا لپاره موږ د بچاو لپاره ټول افغانستان راځي نو په دې ډول باندې چې خلک د خپل ملي په غم کې یا د خپل منصب په غم کې دا چې باید من زو باسو په دا مرفوضات ټول ځان سره ودرېږي او یو موضوع تاسو مستشاره وکړه اشرف غني ډېر په دې تورنېږي چې د خپل واک د غځولو لپاره د سولې مخالفت کوي او بهانې لټوي او پروسه ځنډوي تاسو نظر دا شی موږ موږ په داسې څه کاوتنه نه دي چې هغوی د خپل د کابل نه نظر راوړي یعنې په روغو مسایلو کې مې ستونزې دي چې د کاوتنه پکې پرې جوړېږي تر څو مذاکرات اوږده شي یعنې موږ ډېره هڅه وکړو موږ ډېر تقریبا کله کوم چې موږ ډېره نرمي پکې ښودلې ده هر وخت چې کوم جدي شی راغلی موږ هغه چې قدم اخیستی دي موږ پوهېږو چې د مذاکرات خلک دنډوي هغوی دې ته نه شوی ودرېږي چې د خارجي دنیا کې دا تحول رالېږي دا تحول درته راشي دلته وسمه موږ هغه څه کوشش کوو د دغو ټولو مرحلو نه ورتېر شو د افغانانو سره کښېنو او هغوی ته هم دا ووایي چې راځئ د خپل ملت چې کوم ملي منافع دي عامه کښېږدو د اشخاصو د ډلو د خپلو دغو کسانو په دغه کې ونیسو دا به یو کس دی دا به ځي که یو کله چې ارزو کې کزم کبلی اما مهم د افغانستان ملت دی هغه مستقبل دی تر څو وخت په افغانستان کې دغه حالت شروع وي ډېره مننه ژوندی اوسئ خیر اوسئ الفاظ خپل چې ویل لري پرته له دې